الحمد لوليه والصلاة على نبيه. معززو یو ورور پوښتنه کړې ده چې د ډیرو وفات شودو دپاره د ډیرو مړو دپاره یوه قرباني کول او بیا ثواب ټولو ته بخښل جایز ده او که نه؟ آیا و دغه ټولو مړو ته د یوې قربانۍ ثواب رسیږي او که نه؟ الجواب وبالله التوفیق حامدا ومصلیا. محترمه، د ډیرو مردگانو دپاره د مړو دپاره یوه قرباني کول هم هر فرد ته ثواب رسېدلی شي. د دوی حکم د ژوندو څخه جلا او بیل دی. هر یو ځان ته کافي قرباني نه غواړي. که د ټولو د اقرباو دپاره حتی د ټول امت دپاره یوه قرباني څوک وکړي هم هر فرد ته ثواب رسېدلی شي. د دې حکم د ژوندو رقم نه دی چې یوه قرباني به د ډیرو دپاره کفایت وکړي، بلکې د ژوندو حکم خدا ده چې پر هر صاحب نصاب ځان ته قرباني واجب ده. د مړو حکم هغه د ژوندیو څخه جدا دی. امداد الفتاوا دریم جلد کې علامه اشرف علي تهانوي رحمه الله لیکلی دی چې مخکې ما د دې فتوا ورکوله چې د مړو دپاره به هم د ژوندو په رقم کامله قرباني کیږي، او بیا د دې په خلاف باندې ما ته حکم ثابت سو. ډېر روایت راته تیر سوله چې د مړو حکم جدا دی د ژوندو څخه. پر هر ژوندي صاحب نصاب باندې ځان ته قرباني واجب ده. په یوه باندې د ټولو غاړې نه خلاصېږي، او کوم چې مړه دي وفات شوده دي نو د هغې ټولو دپاره یوه قرباني هم کفایت کوي، ځکه دا تبرع ده، دا نفلي عبادت دی، ثواب یې ټولو ته رسېږي. نو بیا مې وایي پر دې باندې فتوا ورکول چې د ډېرو مړو دپاره یو وي که دوه وي که درې که هر څو وي، نو که یوه قرباني ورته وسي نو ټولو ته یې ثواب رسېږي. امداد الفتاوا دریم جلد 583 صفحه، او همداشان فتاوای محمودیه 18 جلد 410 صفحه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 009 314 و 88 430. والسلام.